په کابل ښار کې یو شمېر څلورلارې د ښاروالۍ له پلان سره سمې د خصوصي شرکتونو په مالي ملاتړ جوړې شوي دي. دا څلورلارې چې د ښار په بېلابېلو ځایونو کې موقعیت لري په ډېر ښایسته ډیزاین جوړې شوي او د ښار په ښکلا کې هم مهم رول لوبولی دی. کابل ښاریان هم د ښاروالۍ له وروستیو ټولو فعالیتونو ډېر خوشحاله دي. دوی وایي د ښاروالي فعالیتونه تر پخوا ډېر چټک او منظم شوي دي. والله چې ښاروالي د فعالیتونو موږ ډېر خوښ یاستو، ځکه چې بعض ځایو کې غرفې وي یا هم کراچۍ بې ځایه درېدلې، موټروانانو ته مزاحمت کوه او سواري خپله په تنګېدله، نو هغه یې دغه خپلو ځایونه لرې کړي او ځایونه ورته برابر کړي چې خپله سوداګانې هغلته خرڅ کړي او دې ښار ته نور هم ډېر خدمتونه کړي دي. که موږ او تاسې فکر وکړو ښار ته دغه چوکونه چې جوړ شوي دي ډېره ښه ښکلا یې وربخلې ده، همداسې که موږ فکر وکړو ډېر ښه ښکارېږي هغه د ښار ډیزاین او د سړکونو ډیزاین پرې جوړ شوی ده او د کابل د ښاروالۍ نه موږ هیله کوو چې په دغسې کارونو باندې لاس پورې کړي او لا ښه پرمختګ وکړو د ښار په دغه لویو ځایونو کې چې کوم ځای کې ګڼه ګوڼه ده هم به پې ښار ښه ښکارېږي او هم به د ګڼه ګوڼې مخه نیول شوي وي. د کابل ښار یو موټر چلوونکی چې عبدالمالک نومیږي د ملک اصغر په نامه د هغې څلورلارې خواته راغلی چې تازه په نوې بڼه جوړه شوې ده. نوموړی وایي دلته په راتلو ډېر ښه احساس کوي او ذهني آرامتیا ترلاسه کوي. که رښتیا درته وایم زه همدا اوس چې دلته راغلم د دې څلورلارې په شاوخوا راوګرځېدم، ډېر خوشحاله شوم او تاسو باور وکړئ په لیدو یې ما ذهني سکون ترلاسه کړ. د کابل ښاروالۍ په رښتیا هم ډېر ښه فعالیتونه روان کړي دي، په نورو ځایونو کې هم ورته څلورلارې جوړې کړي، خدای یې ډېره ښه جوړه کړې ده، موږ ډېره مننه ترې کوو. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزی وایي د پلان له مخې په کابل ښار کې ډېرې څلورلارې په منظم ډول جوړې شوې او په پاتې نورو یې کار روان دی. نوموړی وایي په یادو څلورلارو کې یو شمېر د ښاروالۍ په خپل لګښت او ځینې نور یې بیا د خصوصي شرکتونو سره په تفاهم جوړیږي. دا ټول کارونه چې کیږي دلته د کابل ښاروالي د یو تفاهم سره کیږي. موږ د خصوصي شرکتونو سره تفاهم لیک لرو او کله چې دوی غوښتنه کوي چې غواړي د ښار په سمسورتیا په آبادۍ کې ونډه واخلي، خامخا دوی ته ځینې پیشنهادونه کیږي. په د مثال دغه چارهیان چې جوړیږي دا زموږ وړاندیز دی دوی ته او بلا شکه دوی بیا کله چې دا چارهیي جوړوي او په دې موضوع کې ونډه اخلي، موږ هم په تفاهمنامې کې د دوی پر برابر باندې ځینې موضوعات لرو. کابل ښاریان د ښاروالۍ له فعالیتونو وروسته له هغه ډېره ستاینه کوي چې په ښار کې پلې لارې جوړې کړې، کراچۍ منظمې شوې او د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د پلسخته په شمول ډیری داسې څلورلارې هم جوړې شوې چې د شپې لخوا یې ښار ته ځانګړې ښکلا ورکړې ده. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.